همجنس پرستی مطلب د الک نه شهوت برابرول او جینۍ د جینۍ سره شهوت برابرول د دې تاریخ څه دی او د دې ابتدا د کم وخت نه شوې وه. اصل کې که تاسو زموږ په چینل نوي یې نو دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ. که تاسو د فیملی سره یې ماشومانو سره یې نو هینډ فري استعمال کړئ. زموږ ویډیو تاسو د فیملی سره نشئ کتلی ځکه چې دا د بالغ افرادو د پاره او دې کې جنسي معلومات وي. جنسي معلومات کو حاصلول غواړئ نو بیا زموږ چینل سره اوسئ، موږ سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله. اصل کې عموما خدای چې کله الکی نو د هغه جینۍ سره او د جینۍ الک سره د هغې سره طبیعت پیدا کیږي او هغې سره محبت مینه کوي. خو چې کله داسې الکوانۍ او یا پیغلتوب ته جینۍ رسي نو دغه وخت کې دی د بل جنس نه یریږي، نو د دې طبعا د بل جنس نه نفرت او داسې زموږ په معاشره کې هغې ته چې کوم دی نو د غم ورکیږي چې یاره تاسو د الک نه ځان ساتئ. الک ته وایي چې تاسو جینکو سره مه کښېنئ. نو دوی چې کله یوازې شي نو دوی خو یا د لاس نه کارلي او چې د دې نه بیا لږ غونته پختګي دی کې پیدا شي نو بیا د بل الک سره لذت برابروي او د هغې نه هغه خواهشات برابروي. خو چې کله د ده دماغ مکمل پخته شي او په عقل برابر شي نو ته پته ولګي چې زما د خواهشاتو تکمیل به صرف د جینۍ سره کیږي او جینۍ ته پته ولګي چې دا به صرف د الک سره کیږي. بله خبره ده چې عادت وي، عادت بلا بیا په کلمو هم نه ځي، نو هغه عادت بله خبره ده چې یا په ګناه کې اخته شوي. د دې تاریخ دا دی چې کله په یونان کې آبادي د حد نه زیاته بړاو شوه نو د هغه وخت چې کوم خلک و مشرانو هغې پکې دا خبره راوسته چې د ښځو د پریزو کې او بیا پکې هغې وي چې موږ دغه د څه نه برابر کړو نو د الکانو رجحان هغې کې سیوا شو او په دې کې ډېر نامور لکه حکیم ارسطو چې دی نو هغه به هم دا رای ورکوله او داسې حکیم سقراط هم دې فعل ته ښه ویلي د هغې وخت مطابق. خو بیا هم لکه د الک پرستی دومره زیاته شوه چې هغې د حسن معیار چې دی نو دا سړی قرار کړو. د ډلفای سمندر کې د ټولو نه غټ بوت افالو چې هغې کې د زنانه او مردانه دواړه صفات موجود وو. په جزیره کریټا کې خو بیا د سړو سره واده شروع شو او داسې د لوط علیه السلام د زمانې پورې دقه چرچا او دقه غیر طبي کار ډېر زیات چلیدو چې په هغې باندې الله بیا عذاب راوستو او هغې له ډېر سخت عذاب ورکو. وایي چې دا ځمکه پې اوچته شوه او د بس نه پې د کاڼو باران را ورولی شو او بیا پې الټه راله. الله دې مونږ ټول د دې کارونو نه وساتي. دا ډېر یو زیات غلط کار دی. زمونږ په دې زمانه کې هم ډېر زیات سیوا شوی دی. نو خپل چې کوم الکانې او هغې بالغ شي او ستاسو وس کیږي او الک د بالغتوب سره عاقل هم وي نو هغه ته بیا واده زر پکار دی. یو خدا دا چې یو الک چې دی هغه عاقل نه وي او یا چې دی نو هغه داسې وي چې هغه خپل ځان نشي سنبالولی او یا هغه چې کوم دی د معاشرتي دغه باندې خراب وي نو خو بیا بله خبره ده. خو که ستاسو الک دی او هغه ډېر ښه الک دی، هغه عاقل هم دی، هغه سلیم الطبع هم دی، تحمل والم دی، تدبر والم دی، نو هغه ته بیا زر واده کول پکار دی او دغه شان جینۍ ته هم زر واده کول پکار دی. امید دی چې ویډیو به ستاسو خوښه وي. په دې ویډیو کې موږ سره تعاون کړی دی حکیم رب نواز علاج کوي د مردانه کمزورۍ، د زنانو پوشیده امراض، د عرق النساء، د جوړونو دردونه، د ملا درد، مهرې خوځېدل، د ګردې کاڼې، د بواسیر او مرګو. امید دی چې ویډیو به ستاسو خوښه وي. که ویډیو ستاسو خوښه وي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. موږ ته اجازت راکړئ. د ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.